د ریاضي زده کړې د یوټیوب چینل درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. په ننني درس کې چې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 25م درس دی. د تیرو درسونو په ادامه د پولینوم ویش تشریح کوو. د پولینوم ویش مو تشریح کړی و تر 4م مثاله پورې، یعنې د پولینوم ویش مو پر پولینوم باندې شروع کړی و. په 4م مثال کې تاسو ورته متوجه شئ. وی د ویش حاصل یې پیدا کړئ. لومړی پولینوم دی x مکعب منفي 19x منفي 10 تقسیم کړئ په x جمع 3 باندې چې دغه ته مقسوم ویل کېږي او دغه ته مقسوم علیه ویل کېږي. راځو د ویش وګورئ چې څنګه ویشل کېږي. موږ د تقسیم په ویش کې د پولینومونو په تقسیم کې البته د پولینومونو په ویش کې د پولینوم ویش پر پولینوم باندې موږ لومړنۍ خبر چې په نظر کې نیسو هغه دا ده چې باید پولینومونه هم مقسوم علیه په نزولي ډول ترتیب وي، یعنې له لوړ توان څخه تر کوچني توان حتی ته ثابت حده پورې باید ترتیب شي. نو که دلته موږ متوجه شو د دغه لومړي x توان دی x 3، د دغه دویم x دی 1، نو x مکعب نشته، x مربع نشته دی، نو دا پولینوم یو ناقص پولینوم دی، مکمل نه دی، خو په هر حال باید ترتیب یې کړو. نو بیا پسې ثابت عدد x په باندې 1 بیا ثابت عدد، نو دا تیار ترتیب دی په نزولي ډول. اوس راځو تقسیموو یې وګورئ چې څنګه تقسیمیږي. x مکعب منفي 19x منفي 10 دغلته لږ څه اشتباه شوی دی، تاسو متوجه شئ دغه په داسې شکل سره دی، دغه علامه چې کومه ده دغه اشتباه لیکل شوې ده، په داسې شکل سره دی. ښه، نو اوس وګورئ دغه مقسوم علیه دی x جمع 3. اوس وګورئ چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وویشو پې باندې. نو دلته وګورئ لومړی x دی، دا په نظر کې نیسو او دلته دغه x مکعب په نظر کې نیسو. بیا دلته داسې یو عدد ضربوو، داسې یو متحول ضربوو چې یا پوره x مکعب شي، حتما باید پوره x مکعب شي، ځکه دغه لومړی حد موږ تنها په نظر کې نیسو، دغه نورو حدو ته موږ توجه نه کړو. دغه لومړی حد باید حتما پوره راشي. نو تاسو متوجه اوسئ ورته. موږ x مربع ضربوو، x مربع چې ضرب کړو نو x مربع ضرب د x کېږي x مکعب. ته وګورئ x مکعب شو او همدغه x مربع راخلو په 3 کې هم ضربوو، علامه د دواړو مثبت کې مثبت او x مربع په 3 کې مثبت 3x مربع. ښه، دغلته دغه فاصله د څه په خاطر پرېښي؟ دا فاصله د دې په خاطر پرېښي چې دغه 3x مربع چې کوم دي، موږ چې دلته هر عدد په دې کې ضرب کړو، دا باید دلته په دغه ځای کې د داسې یو حد ته لاندې ولیکو چې د هغې سره مشابه وي. نو دلته تاسو وګورئ د 3x مربع سره هیڅ مشابه حد نشته دی، د 3x مربع سره دلته مشابه حد نشته، داسې حد نشته چې x مربع ولري، نو ځکه مو دلته فاصله پرېښې ده، صحیح ده، چې دلته د دغه سره مشابه حد نشته 3x مربع. ښه، اوس یې تفریق کوو. په تفریق کې وګورئ د مفروق چې دغه دی د دې علامې تغییروو. وګورئ د x مکعب علامه چې ده مثبت ده په منفي باندې تبدیلیږي، د 3x مربع علامه هم مثبت ده منفي کیږي. اوس یې څنګه کوو؟ هم علامه حدونه جمع کوو، مختلف علامه تفریق کوو. دلته وګورئ د دغه x مکعب علامه مثبت ده او د دغه x مکعب علامه منفي ده، نو دا مختلف علامه دي چې تفریق یې کوو صفر کیږي. x مکعب منفي x مکعب کیږي صفر، چې لیکل یې ضرور نه دي. او بیا وګورئ دلته موږ لرو منفي 3x مکعب مربع، نو دلته د داسې یو مشابه حد نشته، چې مشابه حد نشته د خپله لاندې لیکو. ورته وګورئ منفي 3x مربع خپله مو ولیکه او دغه حدونه هم راکوزوو. منفي 19x دغه منفي 10 بیا دلته راکوزیږي، د فعلا دپاره یې نه راکوزوو، نو منفي 19x شو. اوس بیا داسې یو عدد ضربوو چې دغه لومړی حد د دغه لومړي حد سره بلکل یو شانته راشي. نو موږ باید څو ضرب کړو؟ دلته نظر د x په نظر کې نیسو او دلته وګورئ x مربع دی، نو موږ که ضرب کړو 3
ضریب 3 وي او x ورسته نو دا به شي 3x ضرب د x کیږي 3x مربع. ولې؟ ځکه د دغه x ضریب 1 دی او د دغه x ضریب 3 دی. نو 3 ضرب د 1 کیږي 3. علامه خو پوهیږئ که نه، منفي ضرب د مثبت منفي کیږي، دغه ده. او x ضرب د x کیږي x مربع. دغه x ضرب د دغه x کیږي x مربع. صحیح ده؟ دغه دی، دلته لیکل کیږي. ښه، او دغه منفي 3x اوس په دې 3 کې هم ضربوو. منفي ضرب د مثبت کیږي منفي، دغه ده. او 3 ضرب د 3 9x منفي 9x. اوس بیا تفریق کوو. نو چې تفریق کوو یې د مفروق علامه تغییریږي. دغه مفروق دی، دغه مفروق منه دی. د مفروق علامه باید تغییر شي. د ټولو حدو علامې تغییریږي. دا چې ولې تغییریږي په تېرو درسو کې موږ تشریح کړي وو، علت مو یې ویلی وو. ښه، منفي د علامه د 3x مربع کیږي مثبت. د 9x علامه هم ده منفي، نو ده هم کیږي مثبت. اوس هم علامه جمع کوو، هم علامه حدونه او مختلف العلامه حدونه تفریق کوو. نو منفي 3x مربع مثبت 3x مربع مختلف العلامه دي تفریق کیږي او دواړه یو شان حدونه دي. نو چې دا تفریق کو صفر کیږي جواب یې، چې لیکل یې ضرور نه دي، ځکه د صفر لیکل هېڅ معنا نه لري. ښه، اوس منفي 19x مثبت 9x مختلف العلامه دي تفریق کیږي. له 19 څخه چې 9 تفریق کو پاتې کیږي 10. علامه له لوی عدد څخه لیکو. لوی عدد 19 دی، علامه یې ده منفي. منفي 10x دا یې حاصل شو. اوس دغه 10 لاندې راکوزوو چې بل حد دی منفي 10. اوس بیا داسې یو عدد ضربوو دلته په دغه x جمع 3 کې چې دلته موږ ته 10x منفي 10x په لاس راشي. نو څو باید ضرب کو؟ که دلته وګورئ دا x دی، که موږ منفي 10 ضرب کو نو منفي 10 په x کې منفي 10x کیږي. سمه ده؟ نو منفي 10 ضربوو منفي 10 په x کې منفي 10x دغه دی. او منفي 10 په مثبت 3 کې منفي 10 کیږي. مثبت ضرب د منفي کیږي منفي 10 ضرب د 3 10. ښه، اوس بیا تفریق کوو. نو د تفریق لپاره د مفروق علامې تغییروو. منفي د مثبت کیږي د 10x علامه. د 10 علامه چې ده د 10 عدد د منفي ده کیږي مثبت. اوس هم علامه حدونه جمع کوو، مختلف العلامه تفریق کوو. تاسو ورته وګورئ منفي 10x مثبت 10x نو دا کیږي 0. منفي 10 مثبت 10 دا هم تفریق کیږي. 10 نه چې 10 تفریق شي 0. نو آخري جواب 0 شو. موږ ته ویلي وو چې دغه دوو پولینومونو د ویش حاصل پیدا کوي. ومو کولی شو چې د ویش حاصل پیدا کړو. د ویش حاصل کوم دی؟ دغه دی. فکر مو وي چې د ویش عملیې ته تر هغه وخته پورې ادامه ورکوو چې باقی مانده یا 0 شي یا داسې یو پولینوم شي چې د هغه پولینوم د متحول حد چې کوم د متحول درجه یا تاوان چې کوم دی هغه له دغه درجې څخه یو اندازه کمه وي. یعنې دا 2 ده، وبخښئ دا نه بلکې دغه له دغه درجې څخه یو اندازه کمه وي. نو دا یو دی، هغه باید 0 وي د x تاوان یې. نو په داسې حالت کې بیا موږ ادامه نه ورکوو، نور هماغلته د تقسیم عملیه او د ویش عملیه متوافقه کیږي، یعنې درول کیږي. له هغې نه نور ادامه نه ورکول کیږي. 5م مثال ته متوجه شئ. وي د 4x مکعب منفي 10x مربع مثبت 12x مثبت 6 په پولینوم سره له پولینوم سره کوم عدد جمع کړو چې په 2x جمع یو باندې پوره تقسیم شي. ګوره یو پوره ویش دی، یعنې باقی مانده 0 شي. لکه په دغه پورته مثال کې چې باقی مانده 0 شو، دا په دې معنا شوه چې هغه 2 پولینومونه، یعنې دغه لومړی پولینوم یې دغه پولینوم پر دغه پولینوم باندې پوره وویشل شو. ولې؟ ځکه باقي هیڅ شی هم پاتې نه شول. نو دلته یې موږ ته ویلي چې دغه پولینوم سره کوم عدد جمع کړو چې په دغه پولینوم باندې پوره وویشل شي.
داسې سوالو سره به تاسو مخامخ کیږئ. نو څه باید وکړو؟ دغه پولینوم رااخلو، په دغه پولینوم یې تقسیموو. صحیح ده؟ دا مو چې تقسیم کړه، هغه باقي مانده چې څه پاتې شول، هغه باقي مانده چې کوم عدد پاتې شو، هغه عدد چې له دغه پولینوم سره بیا جمع کړې، له دغه پولینوم سره، او بیا یې په دې باندې تقسیم کړې، نو پوره به تقسیمیږي. دا یې طریقه ده. صحیح ده؟ اوس راځو تقسیموو یې، ورته وګورئ چې څنګه تقسیمیږي. نو د تقسیم عملیه یې تاسو زده شوله. دغه دی پولینوم په نزولي ډول ترتیب دی، او دغه دی مقسوم علیه. ښه، د دغه هم د علامه بې ځایه راغلې، داسې دی په حقیقت کې. اوس راځو تقسیموو یې هماغسې لکه مخکې مو چې تقسیم کړل. 4x مکعب په نظر کې نیسو، دلته داسې یو عدد ضربوو چې په دغه لومړي کې ضرب کې فکس 4x مکعب شي، مثبت 4x مکعب. نو ورته وګورئ 2x مربع ضربوو، 2x مربع ضرب د 2x کېږي 4x مکعب. اوس دغه 2x مربع په یوه کې هم ضربوو، مثبت ضرب د مثبت کېږي مثبت، 2 ضرب د 1 2x مربع خپله. نو دا د ضرب شو. اوس راځو څنګه کوو؟ اوس یې تفریق کوو. د مفرق علامې تغیرېږي، منفي دا منفي کېږي 4x مکعب، 4x مکعب سره 0 کېږي، او منفي لس x مربع منفي 2x مربع هم علامه دي جمع کېږي 12x مربع منفي 12x مربع. دغه 12 مثبت 12x راکوزوو د لاندې. اوس بیا هم داسې یو عدد ضربوو چې دغه لومړی حد موږ ته په لاس راکړي. یوازې لومړی حد په نظر کې نیسو، دغه دوم حد په نظر کې نه نیسو. نو ښه، منفي 12x مربع باید په لاس راشي. نو موږ ورکوو منفي 6x، منفي 6x ضرب دی 2x، 6 ضرب د 2 12 کېږي، منفي ضرب د مثبت منفي، او x ضرب د x مربع کېږي. نو منفي 12x مربع شو. تاسو څنګه کولی شو چې دغه عدد موږ تصور کړو چې څنګه عدد باید ضرب کړو چې موږ ته دلته منفي 12x مربع په لاس راکړو؟ نو دا په ذهن کې تاسو کولی شئ. مثلا موږ داسې په نظر کې نیسو چې دا خو 2x دي، نو زه باید څو ورسره ضرب کړم چې دلته منفي 12x مربع شي. لومړی خو باید په دې پوه شو چې علامه باید منفي ضرب کړم، ځکه دا مثبت ته مثبت منفي کې منفي کېږي. ښه، بل څه شی، بل ضریب په نظر کې نیسو، دا 12 دی او دا 2 دی، نو په دوو کې څو ضرب کړم چې 12 شي؟ 6. نو منفي 6 په لاس راغی. ښه، اوس x یې څخه لیکم، دا x مربع دی، دا x دی، نو څو باید ضرب کړم؟ د x توان باید څو وي چې دلته ماته x مربع په لاس راشي؟ د x توان باید یو وي، یعنې منفي 6x باید ضرب کړم چې شي په 2x کې چې ضرب کړم ماته په لاس راکړي منفي 12x مربع. نو منفي 6x مو ضرب کړل، دغه حاصل په لاس راکړئ. اوس دا بیا تفریق کوو، د مفرق علامې تغیرېږي، مثبت دا مثبت کېږي 12x مربع د مثبت 12x مربع منفي 12x مربع د مثبت 12x مربع سره 0 کېږي، او مثبت 12x مثبت 6x کېږي، جمع کېږي دواړه مثبت 13x، او دغه 6 اوس لاندې راکوزوو چې آخري حد دی. اوس څنګه کوو؟ اوس بیا داسې یو عدد ضربوو چې موږ ته 18x په لاس راکړه. په دغه 2x کې داسې یو عدد ضرب شي چې 18x په لاس راکړي، مثبت 18x. ښه، څو باید ضرب کړو؟ مثبت 9 باید ضرب کړو. ولې؟ ځکه دغه ضریب 2 دی، نو موږ چې 9 پکې ضرب کړو 18 کېږي، او x خو موږ تیار دلته لرو. نو مثبت 9 پکې ضربم 9 ضرب د 2x کېږي مثبت 18x، او 9 ضرب د یو کېږي مثبت 9. اوس بیا تفریق کوو، د مفرق علامې تغیرېږي، منفي منفي 18x د 18x 0 مثبت 6 او منفي 9 تفریق کېږي، له 9 څخه 6 تفریق کوو، له 9 څخه 6 تفریق کوو 3 پاتې کېږي، علامه هم له لوی عدد څخه نیسو، لوی عدد 9 دی، علامه یې منفي وه، دغه دی. نو باقي څو پاتې شول؟ باقي منفي 3 پاتې شول. ښه، د منفي 3 څه شی دي؟ د منفي 3 عدد موږ چې راواخلو له دغه پولینوم سره جمع کړو، نو بیا یې په دې باندې تقسیم کړو، ویشو په باندې، باقي مانده څو راځي؟ باقي مانده 0 راځي. یعنې دا د تاسو یوه کورنۍ دنده شو چې تاسو به څه کوئ؟ تاسو به دغه 3 رااخلئ، له دغه پولینوم سره به یې جمع کوئ، له دې پولینوم سره چې جمع کړل بیا به یې په دې باندې تقسیموئ،
بیا به تاسو ګورئ چې رښتیا هم باقي صفر راځي او که نه راځي. نو دلته هم یوه مهمه خبر کړې چې لږ مخکې ما درته وویل چې باید پام وي چې د ویش عملیې ته به تر هغه دوام ورکوو چې باقیمانده یا صفر شي یا داسې یو عدد شي چې د هغې داسې یو پولینوم شي چې درجه یې د مقسوم علیه له درجې څخه یوه اندازه کمه وي. فعالیت ته وګورئ وي د دوو پولینومونو د ضرب حاصل یعنې دوه پولینومونه یې سره ضرب کړي دي دغه حاصل په لاس راغلی 6 وای مکعب منفي 11 وای مربع مثبت 6 وای منفي 1. که یو پولینوم یې 3 وای مربع منفي 4 وای مثبت 1 وي بل پولینوم یې تاسو پیدا کوئ. څنګه یې پیدا کولی شو؟ ګورئ موږ د ضرب په امتحان کې ویلي مثلا ولرو چې 2 ضرب د 3 کېږي 6. څنګه امتحانوای شو چې رښتیا هم دا صحیح دی که غلط دی دا پوښتنه مو چې حل کړه. نو دغه 6 راخلو د ضربي اجزاو په یوه باندې تقسیموو یا یې په 3 تقسیموو یا یې په 2 باندې تقسیموو. که مو په 3 تقسیم کړل باید 2 په لاس راکړه چې دا سوال صحیح راشي یا دا پوښتنه صحیح حل شوې وي یا یې په 2 باندې باید تقسیم کړو چې 3 په لاس راکړي. یعنې که چیرې موږ ته د ضرب حاصل راکړل شوی وي او د ضرب یو جز راکړل شوی وي د موږ څخه د ضرب بل جز غوښتل شوی وي نو موږ یې څنګه پیدا کولی شو؟ ګورئ مثلا تاسو داسې فکر وکړئ چې موږ ته یې 6 راکړي 3 یې هم راکړي 2 یې غوښتي نو 2 موږ څنګه پیدا کولی شو؟ دا 6 راواخله په 3 باندې تقسیم کړه 6 تقسیم د 3 2 بله دې په خپله په لاس راځي. او دا بل هم داسې دی په ضرب کې تبدیلي خاصیت شته که 3 نامعلومه وي مثلا دا حد نامعلومه دی 6 راواخله په 2 باندې تقسیم کړه 6 تقسیم د 2 3 دا حد یې په لاس درکړه. صحیح ده؟ نو په پولینومونو کې هم همدارنګه دی. ورته وګورئ چې څنګه موږ کولی شو هغه نامعلوم جز په لاس راوړو. د ضرب حاصل یې موږ ته راکړی د 6 وای مکعب منفي 11 وای مربع منفي 6 وای منفي 1. دا راخلو تقسیموو یې په د ضرب په هغه جز باندې چې موږ ته یې راکړی جز یې راکړی 3 وای مربع منفي 4 وای مثبت 1. دا تقسیموو کوم حاصل چې موږ ته په لاس راځي هغه د ضرب هغه نامعلوم جز دی. نو وګورئ څنګه یې تقسیموو. دلته 6 وای مکعب دي نو زه باید دلته داسې یو عدد ضرب کړم چې 6 وای مکعب شي مثبت 6 وای مکعب شي نو زه ضربم 2 وای 2 وای ضرب د 3 وای مربع کېږي 6 وای مکعب. پولینومونو د ضرب څخه تاسو بلد یاست. ښه اوس دغه 2 وای په 4 وای کې منفي 4 وای کې هم ضربوو مثبت ضرب د منفي منفي 2 په 4 کې 8 وای ضرب د وای وای مربع. اوس دغه 2 وای په یوه کې هم ضربوو مثبت ضرب د مثبت کېږي مثبت 2 وای ضرب د 1 کېږي 2 وای. اوس یې تفریق کوو. په تفریق کې د مفروق علامې څنګه کوو؟ تغییروو. د 6 وای مکعب علامه ده مثبت منفي کېږي دغه د 8 وای مربع علامه ده منفي مثبت کېږي دا هم منفي کېږي. مختلف العلامه تفریق کېږي علامه له لوی عدد څخه نیسو او هم علامه جمع کېږي د علامو څخه یوه علامه نیسو. تاسو ورته وګورئ مثبت 6 وای مکعب منفي 6 وای مکعب تفریق کېږي له 6 وای مکعب څخه چې 6 وای مکعب تفریق کړو نو په لاس راځي 0 نو دا 0 شو. دلته وګورئ منفي 11 وای مربع مثبت 8 وای مربع تفریق کېږي له 11 څخه چې 8 لاړ شي 3 علامه له لوی څخه نیسو منفي 3 وای مربع پاتې کېږي. او همدارنګه منفي 6 وای منفي 2 وای کېږي منفي 8 وای هم علامه دی جمع کېږي علامو څخه یوه علامه نیسو جمع کوو یې او بیا څه کوو منفي 1 لاندې راکوزوو منفي 1. اوس بیا داسې یو عدد باید دلته ضرب کړو چې منفي 3 وای مربع په لاس راشي علامه خو منفي باید ونیسو. دلته وګورئ 3 مربع تیار شته دي 3 وای مربع نو زه 1 ضربم منفي 1 چې پکې ضرب کړم منفي 3 وای مربع په لاس راځي او منفي ضرب د منفي کېږي مثبت 1 ضرب د 4 وای کېږي 4 وای منفي ضرب د مثبت منفي 1 ضرب د 1 1. د مفروق علامې تغییروو دا مثبت کېږي دا منفي کېږي دا هم مثبت کېږي
دا له دې سره صفر کېږي، منفي 8 وای منفي 4 وای کېږي منفي 12 وای، او منفي 1 مثبت 1 کېږي صفر. نو منفي 12 وای څه شی پاتې شول؟ باقي. او دغه موږ ته په لاس راغی، دغه حاصل دی. دا د ضرب هغه بل جز دی کومې چې د موږ نه غوښتی و. نو دغه مو په لاس راوړ، ومو کولی شوی چې په لاس راوړو. که تاسو یو کار وکړئ چې دا هم کورنۍ دنده ده، دا کوشش وکړئ چې کار کوئ تاسو به ډېر تکړه شئ پکې. تاسو دغه 2 وای راواخلئ، 2 وای منفي 1 او له دغه سره یې ضرب کئ. د ضرب د دغه بل جز څخه چې موږ ته یې راکړی و، دغه د ضرب نامعلوم جز و او دغه جز یې موږ ته راکړی و. تاسو دغه د ضرب نامعلوم جز مو چې پیدا کړ دا راواخلئ، په دغه معلوم جز کې ضرب کئ. صحیح ده؟ چې ضرب مو کړ، د ضرب د حاصل سره بیا دغه جمع کئ، د منفي 12 وای ورسره جمع کئ. هغه کوم نهایي حاصل چې تاسو ته په لاس درځي هغه به څه شی وي؟ هغه به له دې څخه عبارت وي. صحیح ده؟ که داسې وشول نو پوه شئ چې دغه پوښتنه مو په سمه توګه حل کړې ده. نو هیله ده چې دغه طریقه مو زده شوې وي چې که چیرې موږ ته د ضرب یو جز راکړل شوی وي او بل جز غوښتل شوی وي، څنګه کولی شو چې موږ یې پیدا کړو. دغه بلې پوښتنې ته متوجه سوال دی، وي د اکس په کوم قیمت دغه پولینوم چې 12 اکس په توندې 4 مثبت 3 اکس مکعب منفي 14 اکس مربع مثبت اکس مثبت 15 دی، د اکس کوم قیمت په دغه پولینوم کې وضع شي چې دغه پولینوم په دغه باندې پوره وویشل شي. څنګه یې پیدا کولی شو؟ دا هم راخلو تقسیموو یې په دې باندې، او کوم باقي چې په لاس راځي باقي مساوي له صفر سره کوو. صفر ته مو چې مساوي کړ بیا وګورئ چې څنګه د اکس قیمت پیدا کیږي. صفر ته یې مساوي کوو 2 اکس جمع 2 باقي پاتې شو. د څه شي نه باقي پاتې شو؟ دغه پولینوم مو راواخست، په دغه پولینوم باندې مو وویشو، باقي چې کوم پاتې شو دغه باقي. نو د ویش عملیه د تاسو زده ده. صحیح ده؟ د ویش عملیه مو کار کړله، د تاسو زده ده، زه مطمئن یم. تاسو کولی شئ چې له خپل ځان سره یې کار کوئ، نو تاسو به هم دغه نتیجه په لاس راوړئ. دغه ویش رااخلو، مساوي صفر ته کوو. مساوي مو چې صفر ته کړ، ثابت حدونه یوه طرف ته کوو، مجهول یعنې هغه اکس چې لري یا وای چې لري یا متحول چې لري، هر متحول چې وي هغه بل طرف ته کوو. نو 2 اکس دغه 2 دې طرف ته، د مساواتو دې طرف ته اړوو. د مساوات د یوه طرف نه بل طرف ته چې عدد اړوو علامه یې تغییر خوري، نو د 2 علامه ده مثبت کېږي منفي 2. اوس غواړو چې د اکس قیمت پیدا کړو. د اکس د قیمت د پیدا کولو لپاره دواړه طرفونه په هغه ضریب باندې ویشو، د اکس په ضریب باندې، تر څو د اکس ضریب له منځه لاړ شي تنها اکس پاتې شي، ځکه د موږ تنها اکس پکار دی. نو اطراف تقسیم په 2 باندې ویشو. دواړه طرفونه د مساواتو دواړه طرفونه چې په عین عدد تقسیم شي یا په عین عدد کې ضرب شي په مساواتو کې تغییر نه راځي. نو د قاعدې څخه موږ استفاده کوو. 2 سره اختصار کېږي، ځواب یو کېږي، دلته تنها اکس پاتې کېږي، او منفي 2 تقسیم د 2 کېږي منفي 1. نو د اکس قیمت څو شو؟ د اکس قیمت شو منفي 1. که چیرې موږ دغه د اکس قیمت چې منفي 1 په لاس راغی دا راواخلو او په دغه پولینوم کې یې وضع کړو، نو دغه پولینوم به حتما په دغه باندې پوره تقسیمیږي. صحیح ده؟ موږ ته په مثال کې ویلي وو چې د اکس په کوم قیمت دغه پولینوم په دغه پولینوم باندې پوره ویشل کېږي، د اکس په دغه قیمت باندې چې منفي 1 دی. څنګه مو پیدا کړ؟ دا پولینوم مو راواخست، په دغه باندې تقسیم کړ، باقي چې کوم پاتې شو باقي مانده مساوي صفر ته کړ، د اکس قیمت مو ځینې پیدا کړ. ښه، دغه ته وګورئ، دلته ډېره مهمه خبر کړې وي. د پولینومونو په ویش کې کیدای شي چې مونوم په مونوم وویشو، یا پولینوم پر مونوم باندې وویشو، یا پولینوم پر پولینوم باندې وویشو، چې موږ دغه ټول کار کړل په تېرو درسو کې تاسو کتلی شئ. لومړی باید مقسوم او مقسوم علیه په نزولي ډول ترتیب کړو. مقسوم هغه عدد چې تقسیمیږي او مقسوم علیه هغه عدد چې بل عدد په باندې تقسیمیږي. دا ترتیبوو په نزولي ډول، یعنې له لوی توان څخه کوچني توان او ثابت عدد ته. د یوې ویش عملیې ته تر هغې پورې دوام ورکوو تر څو باقي مانده یا پاتې چې کوم دی هغه د هغې درجه د پاتې یا د باقي مانده درجه د مقسوم علیه له درجې څخه یوه اندازه کمه شي. نو عمومي تمرین ته راورسېدو. عمومي تمرین به البته عمومي تمرین نه دی بلکې د دې درس مربوطه تمرین دی چې دغه به په آینده درس کې تشریح کوو. هیله ده چې د توجه وړ مو ګرځېدلی وي نننی درس او یو څه مو ترې زده کړي وي. که فکر کوئ چې درسونه ګټور دي له نورو سره هم شریک کړئ تر څو نور هم ترې برخمن شي.
او کوشش وکړئ چې څه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ ترڅو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او دغه ویډیوګانو تاسو ته په لا ښه توګه وړاندې کړو. تر آینده درسه مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.